دوستانو سلامونه نیکې هیلې. نن زه تاسو ته په دې ویډیو کې ښایم چې موږ څنګه کولی سو بې له باینانس څخه د ځان لپاره یو بل صرافي یا اپلیکیشن ډاونلوډ کړو او دغه څخه ګټه واخلو. باینانس هغه وخت موږ او تاسو د باینانس څخه ګټه اخیستلی سو چې پاسپورټ ولرو. نو کم دوستان چې پاسپورټ نه لري کولی سي چې دغه اپلیکیشن چې اوس یې زه ډاونلوډوم، نوملیکنه کوم او د هغه امنیت یا سکیورټي ور جوړوم، تاسو هم کولی سئ چې په همدغه ترتیب باندې دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او امنیت یې ور جوړ کړئ او ګټه ځینې واخلئ. نو د دې لپاره چې اپلیکیشن موږ پیدا کړو، لومړی راځو پلی سټور کې سرچ کوو. دلته د سرچ په بټن کې به تاسو ولیکئ کو کوین، دغسې یو صرافي ده د دې نوم، دا ولیکئ، سرچ ووهئ. اتومات تاسو ته راځي، خپله وینئ چې مثلا معلومیږي چې دا اپلیکیشن ډیر د 1 میلیون پلس ډاونلوډ لري او 440 MB دی او کولی سي چې ډاونلوډ یې کړئ. د ځان لپاره انسټال باندې کلیک وهو، ګورو چې ډاونلوډ سي او وروسته د ډاونلوډ کېدلو څخه بیا موږ او تاسو خپل ایمیل ورکوو، پاسورډ ورکوو، امنیت یې ساتو. دا د دوستانو زموږ او ستاسو اپلیکیشن ډاونلوډ سو. ځو مستقیما اپلیکیشن خلاصو. زموږ او ستاسو اپلیکیشن دغه دانه دی، کو کوین په نامه باندې صحیح دی. ځو خلاصو ده، کلیک ور باندې وهو. دا چې موږ او تاسو نوي یو، تر اوسه پورې مو نوملیکنه نه ده ورته کړې، نو راځو دلته په چپه لاس په کونج کې دا د انسان علامه چې ده، راځو پر هغه باندې کلیک وهو. دغه علامه چې ده راځو پر دې باندې کلیک وهو، دا خلاصو. اوس موږ او تاسې څو اپشنه لرو. موږ او تاسو غواړو چې د ځان لپاره اکاونټ جوړ کړو. نو دا لاګین چې دی پر دې بغل باندې دلته کلیک وهو. کلیک ووهئ، موږ او تاسو ته دوه اپشنه راکوي. یو دا وایي تاسو غواړئ د ټلیفون د نمبر په اساس باندې د اکاونټ ځان ته جوړ کړئ یا د ایمیل په اساس باندې، چې دواړه دلته لیکلي دي، یو د ایمیل په اساس دی او بل د ټلیفون د نمبر په اساس دی. موږ او تاسو همیشه باید د ایمیل په اساس باندې کار وکړو، په دې خاطر باندې چې ایمیل نسبت ټلیفون نمبر ته یو څه په امنیت کې د سکیور دی. که ټلیفون نمبر هم ورک سي خو ایمیل موږ او تاسو لور هغه نه ورکېږي. نو راځو موږ او تاسې د ایمیل په اساس باندې جوړ سوی دی، بای ایمیل. پر ایمیل باندې کلیک وهو. اوس اوله زموږ او ستاسو څخه دلته یو ایمیل غواړي، موږ باید ایمیل ورکړو. وروسته ایمیل ته ویریفیکیشن کود راځي، هغه کود به راواخلو. دلته په دې خانه کې به کود ورته ورکړو. اوس مثلا زه دغسې یو ایمیل ورته ورکوم، کلیک وهم، زما ایمیل ته کود ورځي، کود به راواخلم، ورته منتظر کېږو. دا هم سر ته رسو ده. اوس موږ ته وایي چې ستاسې ایمیل ته چې درلی کود درلی، نو موږ د ایمیل کود راخلو. دوستانو کله چې هغه کود دلته ورکړو، بیا موږ او تاسو دغه خانې ته راولي چې دلته لاګین پاسورډ ورکوو. هغه پاسورډ چې موږ غواړو د ځان لپاره په دغه اپلیکیشن کې پاسورډ ورکوو، بیا وکولی سو په هغه پاسورډ باندې دا خلاص کړو. هغه پاسورډ موږ او تاسو اوس دلته ورکوو. کم پاسورډ چې موږ او تاسو دلته ورکوو هغه ځینې قوانین لري. یو دا چې مثلا نمبر به پکښې، توري به پکښې، حرفونه، یو کرکټر به پکښې، او بل خبره دا چې یو توری یا څو توري به غټ پکښې، لوی توري به پکښې. دلته لاندې چې لیکلي دي ریفرل کوډ، دا ریفرل کوډ که تاسې ورکړئ یا ورنکړئ هغه مشکل نه لري. وروسته به دلته دغه علامه چې ده، دا لاندې خط دا به ټیک مار کوئ، د دې پالیسي به چش کوئ، قبول کوئ. اوس موږ او تاسو چش وهو، ساین اپ وهو. صحیح دی، د ساین اپ باندې به کلیک ووهو. د ساین اپ د کلیک کولو څخه وروسته دلته که چیرې ستاسو ټلیفون ګلکسي تاسو ته وایي تاسې خپل د تمب یا د ګوتې نشانه ورته ورکړئ چې په ګوته باندې هم خلاص کړئ، او که چیرې آیفون وي هغه به درته وایي چې فیس لاک ورکړئ. اوس موږ او تاسو چش ورکوو. مثلا زه ورته وایم چې صحیح ده، زه غواړم دا په ګوته باندې هم چش کړم، خلاص کړم. او یا که وغواړئ چې اوس خپل د ګوتې نشانه نه ورته کوئ، لاندې کلیک ورکوئ، لاندې کلیک وهو، میبي لیټر، یعنې وروسته زه چش کوم دا نشانه ورکوم. نو تاسو اوس خپل اکاونټ ته ننوتلس، اکاونټ مو جوړ سو.
یوازینی شی چې اوس پاتې دی هغه دا دی چې موږ او تاسې باید خپل د اکاونټ امنیت ور جوړ کړو چې وکولی سو پیسې وباسو او پیسې ورته راجمع کړو. دلته په دا کونج کې تاسو چې وینئ پر دې باندې کلیک وهو. د هغه څخه وروسته راځو لاندې یو اپشن لیکلی دی سیکیورټي، یعنی پیمنټ میتود. د دې پیمنټ میتود موږ او تاسو چې کو جوړو. دلته هم راته لیکلی دی چې دا ان ویریفاید دی، یعنی ویریفای شوی نه دی. نو د دې لپاره چې موږ دا ویریفای کو پر سیکیورټي کود باندې دلته پر دغه اپشن باندې کلیک وکړو. کله چې مو پر دې اپشن باندې کلیک ووهئ تاسو ته لاندې څو اپشنونه درکوي. اول لاګین پاسورډ. لاګین پاسورډ چې دی هغه که غواړئ چې چینج یې کړئ چینجولی شئ، او که غواړئ چې همداسې پاتې شي همداسې کولی شئ همداسې هم پرېږدئ. دوهم اپشن چې دی ټریډینګ پاسورډ. ټریډینګ پاسورډ دا هغه پاسورډ دی چې کله تاسو غواړئ ټریډینګ وکړئ یا پیسې واچوئ نو ستاسو څخه دغه پاسورډ غواړي. دا ستاسو د اکاونټ د امنیت دپاره دی. دا پاسورډ تاسو مجبور یاست چې څه کړئ دلته ورته ورکړئ. کله چې وغواړئ دا پاسورډ ورکړئ ستاسو ایمیل ته یو کود ځي، هغه کود به راواخلئ دلته بیا ورکړئ. بیا وروسته نوره مرحله تاسو کولی شئ چې څه کړئ مخته بوځئ. کله چې مو دوستانو هغه کود چې ستاسو ایمیل ته ځي هغه چې دلته ورته ورکړئ بیا تاسو دغه اپشن ته راځئ. دلته به تاسو د ځان لپاره یو ټریډینګ پاسورډ ورکړئ، کنفرم به کړئ او بیا وروسته د دې ځای څخه وځو. کله چې مو دوستانو دا پاسورډ هم ورته ورکړئ اکټیویټ به ووهئ. صحیح دی، د اکټیویټ باندې کلیک وهو. زموږ او ستاسو دا کار هم په بریالیتوب سره سرته ورسېدی. دوهم راځو د ټلیفون نمبر ورته ورکوو. فکر کوم چې کوکوین تر اوسه پورې د افغانستان د ټلیفون نمبر کود نسته پکښې. خیر موږ او تاسو یو ټرای کوو ګوره چې آیا ستا که نسته. نو بیا هم زموږ او ستاسو ایمیل ته یو کود راځي، سینډ وهو. چې کود راسي کود راخلو وروسته دلته ورکوو بیا بل اپشن ته ځو. موږ او تاسې دوستانو دغه صفحې ته راوړي. که چیرې تاسو دوه ټلیفونان ولرئ او انټرنیټ په بل ټلیفون کې کولی شئ چې دغه کیمره راوړئ پر دغه کیو آر کود باندې دلته پر دې ونیسئ، کیو آر کود باندې دا اسکان کړئ. او که چیرې خپل په دغه ټلیفون کې تاسو لرئ نو کافي پرایویټ کی دا وهئ پر دې ځای باندې دوستانو وینئ دا وهئ چې دغه کی تاسو ډاونلوډوئ کافي کوي دا درته دا به کافي کوي. را به شئ دلته خپل هغه اپلیکیشن به پیدا کړئ او اورتونیکیتور چې دغه دی پر دې باندې به کلیک ووهئ. دا به خلاص شي، مخته به ولاړ شو. اوس موږ تاسې دلته دوه اپشن لرو. سکن کیو آر کود دا هغه اپشن چې ما درته ویل تاسې کمرال ته پرې نیولی شئ. انټر سیټ اپ کی دا هغه اپشن دی چې هغه سیټ اپ کی تاسو دغه راخیستی وي او دلته پیسټ کړئ. پر دې کلیک وهو. اکاونټ نیم دلته زه ورکوم مثلا کوکوین دا موږ او ستاسو د اکاونټ نیم دی څه دی زموږ او ستاسو کې چې هلته مو کافي کړې وه دلته چې شکو پیسټوو اډ وهو. اوس دا زموږ او ستاسو لپاره چې څو ثبت شو دلته یې موږ ته یو کود راکړي. دا کود په هر یوه دقیقه کې د چې کېږي بدلیږي. دلته تاسو وینئ دا الخه چې ګرځي دا په هر دقیقه کې دا یو کود تبدیلي ګرځي داسې. اوس موږ او تاسو دا یو کود راکړي دې باندې کلیک وهو. دا چې شکو کافي کوو. راځو بیرته دغه ځای ته راځو، خپل کوکوین ته راځو. دلته نیکسټ وهو. نیکسټ چې مو ووهئ دلته موږ او تاسو ته وایي موږ ته هغه کود راکړئ چې تاسو ته موږ جنریټ کړی وو په اورتونیکیتور کې. هغه کود ما کافي کړی دی ځان سره دلته پیسټوم چې وهم اکټیویټ وهم. اوس ګورو چې دی موږ او تاسو ته دا دلته تاسو ته ولیکله چې دا هم تاسې په بریالیتوب سره چې جوړ کړئ. نور اپشنونه چې پاتې دي ګورو چې کوم اپشن بل پاتې دی. لکه څنګه چې دوستانو موږ او تاسې په سیکیورټي کې کوم اپشنونه چې موږ ته مهم وه لکه چې لاګین پاسورډ مخکې ورکړی وو، ټریډینګ پاسورډ مو دلته ورته ورکړئ. فون موږ او تاسې د افغانستان نمبر تر اوسه پورې د افغانستان نوم لیست کې نه دی اضافه شوی. ایمیل مو مخکې ورکړی وو. یوازینی شی چې ډېر موږ ته مهم و ګوګل ویریفیکیشن کود او ټریډینګ پاسورډ دا موږ او تاسو ته مهم و. کله چې د دې کار خلاص و وروسته راځو دلته ګورو بیا هم موږ او تاسو ته وایي دلته وایي ستاسې اکاونټ چې شته ان ویریفای دی. ان ویریفای بیا موږ او تاسې پر ان ویریفای باندې کلیک وهو. ګورو چې کوم ځای ته مو بیایي. اوس زو بیا هم دلته کلیک باندې وهو چې بل صفحې ته مو بوځي. دلته دغه اپشنونه چې زموږ او تاسو څخه غواړي دا اپشنونه دلته موږ او تاسې اضافه کوو.
اوس دلته موږ او تاسې دوستانو دا اپشنونه چې کوو پوره کوو. دلته اول کنټري افغانستان انتخابوو، افغانستان دوهم دلته چې ورکوو نوم ورکوو. مثلا زه دا زموږ او ستاسې څخه ډاکومنټ غواړي، یعنې از موږ اسناد چیش لرو، موږ او تاسې آی ډي کارت لرئ، پاسپورټ لرئ، ډریور لایسنس لرئ. زه ورته وایم آی ډي کارت لرو، د آی ډي کارت چیش کوو انتخابوو. صحیح دی. لاندې د آی ډي کارت آی ډي ورکوو. کله چې مو آی ډي کارت انتخاب کړئ، که تاسې لایسنس ډریور لایسنس درلودی هغه ورته ورکړئ، پاسپورټ درلودی پاسپورټ تر ټولو ښه اپشن دی. خو دا چې اوس موږ پاسپورټ نه لرو، تذکره مو ورته انتخاب کړله او تذکرې د سکوکو نمبر مو ورکړئ. لاندې به تاسې دغه انتخاب کړئ چې یعنې زه د دوی پالیسي منم. کله چې هغه انتخاب سي دی نور مخته ځي، موږ ته میسج راکوي چې آیا ستاسې دا د دوستانو د دې مرحلې څخه مو ووتلو. موږ او تاسې د هغه اساسي یا لومړني ویریفیکیشن خپل اکاونټ چې ویریفای کوئ د هغه څخه ووتلو. لاندې دلته تاسو ته لیکلي دي چې تاسې اډوانس ویریفیکیشن وکړئ. که چیرې اډوانس ویریفیکیشن وکړئ هم ډېر ښه دی، او که ونه کوئ هم دوی کار کوي. خو موږ او تاسو دلته کلیک وکړو چې موږ او تاسو څخه په اډوانس کې څه شی غواړي. په اډوانس کې دوستانو زموږ او تاسو څخه دا ډاکومنټونه غواړي چې باید د شا او د مخ څخه عکس ورته واخلو او دوی ته یې ورولېږو. مثلا زه اوس نور اسناد نه لرم چې ورته اپلوډ یې کړم. دوی یوازینی شی دلته چې غواړي هغه ستاسې د آی ډي کارت د افغانستان الکترونیکي تذکرې چې بیا جوړې کړئ، بیا هغه کولی شئ چې په دغه ځای کې ستاسو څخه د مخ عکس، د هغه تذکرې د مخ عکس، په لاندې اپشن کې ستاسو څخه د تذکرې د شا عکس، او دلته به بیا لاندې راسئ، دا به کلیک ووهئ. دا چې مو کلیک ووهئ دوستانو، دلته بیا په دغه ځای کې ستاسو څخه پاسپورټ یا آی ډي کارت چې لرئ د هغه به ستاسو سره یو سیلفي عکس درڅخه اخلي. په دې ځای کې به خپل یو سیلفي عکس ورسره ورکړئ. خو که چیرې دا اپشنونه هم سرته ونه رسوئ، تاسو ته دا اکاونټ نور کار کوي، یعنې زموږ او ستاسو اکاونټ نور چې سو جوړ سو. اوس راځو ګورو دلته چې آیا واقعا هم جوړ سوی دی یا نه دی جوړ سوی. راځو شاته خپل اکاونټ